کې سم وخت کې باچا صاحب ته په لایف کې کړی ده نه یادوم بیا قسم په خدای نه کسان دي موږ خپل کور غړي ورونه مور ټول په شیطان دي قسم د کوم په خوب لیدلی چې موږ ته ویل چې موږ د جنت کې ګرځو موږ د مانو کې ګرځو موږ د خدای ته ورغلی خدای پاک رب العزیز هغه ته په حساب او کتاب ټول د مغه پلاس کې ده هر سبا مغه کې موږ پام دی ایمانم ده پام دی ما کې دم ده پام دی باورم ده موږ په خوبونو باور خوب چا به خوب لیدلې یو څوک به خوب وګوري رښتیا ما حقیقت ده د کیسه خدای هر ورځ سړی څنګه بللی او ته په خوب را رسید دلی او بیا یو کستنه بیا د په میډیا د مشهور سي دوی صدر اعظم هم په خوب ویني او هغه ما په خوب کې ولید او جنت کې ویني د انتخاباتو په وخت کې به را پیدا شي دې ته بیا د انتخاباتو په وخت کې دوی ته خوبونه سي یا لیک غړ کا سي مرسي ولی مولوی شاکر چا په خوب په ټول پاکستان کې چا ونه لید ولی نه او خدای چې په اسلامي نه حالت دی وي انتخابات خو بيخشته دي نه نو پیغمبر اسلام سره په انتخاباتو کومه کوي باچا صاحب بعض افغانان وایي کنه په شمول د منګم کله کله د خبره کې ځان ورته داخلو سیاره جمهوریت اصلیت په اسلام کې بيخشتون نه لري بالکل نه جمهوریت په اسلام کې امیریت ده ویلټو کتابونه ولټو قران په دې کې به اسلام کې بيخي جمهوریت نشته ده بيخي نشته جمهوریت په اسلام کې جمهوریت نظامونه چاله خو د په د انسانانو له خوا جوړ شوی قوانين دي او هغه بالکل الله ته منظور نه دی الله کوم قانون را لګل هغه معلوم دی چې قران ده دوی قران سپیدنه دوی ته بلا ورګرځي الله دې وکړي چې موږ د قران په لار صحیح لار شو بیا مشکل حل دی موږ د قران په لار هم صحیح نه مسلمانان نه ځو کنه مشکل هم دا چې موږ د خدای او د رسول په لار نه ځو ځکه بدبخت یو چې موږ د خدای او د رسول او د قران په لار تللی وای موږ د بدبختی نه راتلې په موږ اپری خدا د عوام نه یادو پاکستان عوام نه یادو ملایان یادو ګور ټول واور یو غي یادو سیاسون یادو چې اسلام څنګه په سیاست کې استعمالي دوی صرف غوي یادو ګور عام عوام په ځل کې سره نه ولې تاسو صرف خوبونه ته ګور 200 ټي ټي پی نشته په غساها کې تاسو یقین وکړئ کلیوال خلک وایي چې د موږ کورونه ولي په کورونه کې محاصره کړیو او په جیټو را باندې بمباری کوي موږ کومه طرح غری کړي ماشومان راته وزني نه نه په وزیرستان کې بمباری کړي تاسو په دې خبرې یا نه خبرې د روغان موقع سید خان صاحب یو خبره کومه چې کله داسې حادثه وشي په ماغه سات کې دی وي د افغانستان نه دغه راغلی دهشتګرد نو په ستر ګډون شي چې د افغانستان د ستاسو معلومات د شګرتای مخه ونی نیولا کنه بیا په یو سات 2 ساعتو کې د سی معلومات شي او یو د مونینیو یو د دلته پیش نو کو چې دغه د افغانستان نه راغلی او دا کار کړي نو ټول دروغ دي سید خان تاسو موږ سره کې نو اخیری خبره بیا بروست اخره کې بیا هم خبرې کومه دوی کې د سیدا چې یا ورکشي یا مرشي وخت پیدا نسی دوی داری کوی د افغانستان نه راغلی خو کوم ژوندۍ گیر سي هغه به پنجاب نه یا به د غجی پښتوني زکه سي بیا حقیقت دوی ژوندۍ نه پریدي دوی وجني او د پښتانه ماشالله په تشریف کې مازغه پراته دي دوی دومره سوچ نه کوي او سړی د افغانستان نه درځي نو ځان سره به تذکره او پاسپورت هم خي بیا به توپه غاړه ته درچولې یالته به دراوړي او وای بس نه ځالته د کار وکم سره ما د وطن جنډې جګی شي وحشي د جابر فوج په وړاندې روزي سرکونه بنکړي دلته چې پتاونو ورخیجه په بیوسونو په بلیسار غونډه کې دغه چونو باندې دا پکې مردار کړي تر څو مودا مردار کړي باچا صاحب دي خلکو نه والله بالله کدا خلک عزت ابرو خپلواکي او په خپل خاور باندې آرام ژوند چې دی وکړ او عالم ورته وجني ډاکټر ورته وجني مدني فعال ورته وجني شاعران ورته وجني یا ورته پرې نه خود یا ورته او د دوی بچا سره دوی مونږه کپری دي دا په کابلای کې سخانه او په صدر بازار کې بچ د بمونه لوزول خدا دکانداران دار یړو وره په کې لمنځ نه وړو دوی په کې وژل کړه ان نه دوی پرې دي نه علما پرې دي نو ولسونو راوځي او په ورنوځي په د بیسونو باندې نو دی وخت قضا ده دغه اوس چې کوم مولانا ادریس په پاکستان کې ترور شو که تاسو دې ته لږ شان فکر وکړئ او د کوزي پښتونخوا دغه پښتنو ورونو ته لږ د خپل عقل نه کار واخلئ تاسو وګورئ په پښتونخوا کې ډېر عالمان ستاسو ټارګټ شو خو هغه به د پاکستان په فوج باندې نیوکې کولې او بیا تاسو په دې پوه شئ چې دا خلک پاکستان فوج تروري پس مولانا ادریس په د اخره کې چا د پاکستان د فوج مشر نوم په خله کې ورکړ او دا غي تعریفونه په میډیا باندې وکړه او دای په دې خاطر باندې وکړه چې دا د یو ټارګټ چې د منځ ویسي نو هغه چې پاکستان آیسای دا د منځ ویوړ او اوس دغه ګلخانانو ته وایي چې ګورې دی عالم سره من مشکل نه درلودو دی خو موږ سره هم نظر یو دی خو د پاکستان د فوج تعریف کوو دی عالم نو موږ دا ولې د منځ ویسو نو دا یو ډول سترګو کې خاوري ورشیندل دي د پښتنو ته دغه د کوزي پښتونخوا ورونو ته وایم یا ټاټوان د پاکستان د فوج هغه د افغانستان طرف ته ګوتی وسی
تاسو په افغانستان ډیورن لاین باندې دغه سیمې خاردار تیر کړی او دې خواته ډزې کوئ نو دې ځای نه کابل نه څنګه خلک درځي اول ته بیا یو عالم ټارګټ کوي او بل د پښتونخوا ورونه که عالم دی که انجینر دی که ډاکټر دی که عالم دی که مفتی دی که مولا دی وروره ګوله دې سره موږ اختلاف نه لرو د افغانستان خلک فقط د پاکستان د سیاسي لیډرشپ او دغه فوج سره اختلاف لري چې دغه ناجایزه پالیسي د افغانستان په خلاف باندې دی پلي کړې ده موږ د پاکستان د عوامو سره د افغانستان خلک مشکل نه لري حتی د افغانستان حکومت هم د پاکستان د عوام سره مشکل نه لري د افغانانو مشکل یوازې د پاکستان د فوج سره دی دغه غلطي پالیسي سره دی چې دغه کم جنگ چې دی جاری د 50 کال په افغانستان کې ساتل د افغان په خاور باندې ګوري ورونو په خوا دی جنگ نه تاسو متاثر نه وي دومره جنگ د کرخې دی غاړه خو تاسو وګورئ په دغه 20 کلنه دوره کې یا 15 کلنه دوره کې وګورئ دا جنگ اوس دغه لمبې تاسو ته درو رسیدي افغانانو تاسو ته چغې وایي چې دا اور بس تاسو تر کوره در رسیږي د دې انتظار مکوئ